د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب ریاست د هیواد د پوهنتونونو لپاره د پرمختللي واحد او له نړیوالو معیارونو سره سم نصاب د رامنځته کولو په موخه د یو ملت یو نصاب تر شعار لاندې د تحصیلي نصابونو د بیاکتنې او پراختیا پروګرام پر مخ وړي. د تحصیلي نصاب بیاکتنه او پراختیا یوه دوامداره نړیواله پروسه ده چې له هرې تحصیلي دورې وروسته په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. په نصاب کې نوي پرمختګونه، د کار بازار غوښتنې او د ټولنې اړتیاوې په پام کې نیول کیږي. د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب ریاست د تحصیلي نصاب د ملي کمیسیون، مسلکي کمیټو، د پوهنتونونو استادانو، د اړوندو ادارو او خصوصي سکتور متخصصینو او استازو پر مټ د دیني او ملي ارزښتونو او منل شوو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د هیواد پر تحصیلي نصاب کار کوي، چې په تیر 1401 لمریز کال کې دغه ریاست د هیواد د پوهنتونونو د لیسانس او فوق لیسانس پروګرامونو د 78 تحصیلي څانګو د نصابونو ترتیب او بیاکتنه کړې ده. د نصابونو د بیاکتنې او پراختیا په لړ کې د دې کال په جریان کې موږ تقریبا په 78 نصابو باندې کار شوی دی، چې له دې جملې څخه 80 نصابونه د لیسانس او فوق لیسانس برنامو د ملي پروګرام د کلسترونو لارې پراختیا او بیاکتنه ترسره شوې ده، او باقي مانده نور هغه په روټیني شکل باندې د تحصیلي نصاب ریاست او ملي کمیسیون لارې ترسره شوي دي. په دې برخه کې موږ د نصابونو د بیاکتنې او پراختیا په لړ کې درې اړخونه مهم دي. یو دا دی چې دا خپله د متخصصو او مسلکي استادانو لخوا ترسره کیږي دا کار، چې د نظرسنجي او نیاسنجي له پړاو سره پیلیږي. کم کسان، کم متخصصین او تخنیکاران، فني استادان چې هغه په میدان کې کار کوي، د هغو نظرونه او تجربې شریکیږي، او په دوم پړاو کې د همدغه ډپارټمنټ یا د همدې رشتې په کوم نصاب باندې چې کار کیږي د ټولو پوهنتونونو هغه متخصص او مسلکي استادان راغوښتل کیږي. د ضربطو ادارو او وزارتونو هغه متخصص افراد چې هلته عملاً میدان کې کار کوي، هغه د یو کلستر په شکل کې دلته په وزارت کې زمینه سازي ورته کیږي او دلته راټولیږي او په دې نصابو باندې کار کیږي، او هغه معیارونه چې هغه دیني، ملي او نړیوال معیارونه دي هغه هم په نظر کې نیول کیږي. او موږ انشاءالله چې سږ کال به هم کوم پاتې نصابونه چې دي په هغو باندې به هم دا لړۍ دوام لري، ځکه د نصابونو د کار نوعیت هم داسې دی چې هغه دوامداره دی، او همیشه هغه نصابونه چې پاتې دي په هغو به هم کار کیږي، او کوم نصابونه چې یوه تحصیلي دوره یې پوره کیږي هغه بیرته له سر را شروع کیږي انشاءالله. په ټولنه کې د نصاب ارزښت ته په کتو لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې په تحصیلي نصاب کې ټول فکري، عقیدوي او اقتصادي اړخونه په پام کې ونیسي، ترڅو په راتلونکي کې داسې متخصص کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي چې د ټولنې او د کار بازار غوښتنې پوره کړي.